بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مونږه ارکیکیټ ته. په ارکیکیټ کې مونږ د انټرفیس خبره وکړله، صحیح ده. تاسو مې چې سبا به دا سټنډرډ ټول بار شروع کړو. دا سټنډرډ ټول بار چې کله مونږ ویلي بیا به مونږ دا ټول بار سٹارټ کوو. په سټنډرډ ټول بار کې د مونږ سره د نیو سره نیو پیج اوپن کیږي. کاری صفحه چې کوم ده دا اوپن کیږي، نیو پیج، صحیح شو. بل ما سره د اوپن د اوپن په تور باندې تاسو کولی شئ یو سیف شوی فایل اوپن کړئ. یو فایل اوپن کړئ سیف شوی، کاغه د ارکیکیټ او کاغه د ارکیکیټ، صحیح ده کنه. که د ارکیکیټ ګوره ښه، که تاسو سره یو پلان دی تیار په ارکیکیټ کې دی جوړ کړی دی، ارکیکیټ کې کنه تاسو غواړئ د ارکیکیټ پلان په دې کې اوپن کړئ، ته به مزید کار وکړي. نو ته به لاړ شئ فایل ته او فایل کې تنه اوپن کلیک ولګوه، تنه اوپن کلیک ولګوه. فایل کوم ځای کې دی؟ سپوز ما سره فایل چې کوم دی دا فایل دی. زه چې کله فایل سلیکټ کړم، زه چې کله فایل اوپن کړم کنه د ځکه دلته به آل فایل کلیک. زه چې کله فایل اوپن کړم دا فایل به ماته یو میسج راکړي، دا به نه اوپن کیږي. که اوپن یې کاغه کو میسج راکړه کنه، میسج درته یم چې میسج ولې درکړي درته. دا ارکیکیټ یو پلان مونږ اوپن کوو دی کې، صحیح ده. هغه پلان باندې ډایرکټ دا وال راخلم او ډایرکټ 3D کوم، صحیح ده. ځکه خو مونږ په خپل وال جوړیږي، هر څه جوړیږي کنه، خو مطلب دا ارکیکیټ هغه مې اوپن کړ. ګورو چې میسج راکړه، میسج خبر ورته کوم. ښه به دا فایل اوپن شو، صحیح ده. لکه دې چې وګوره اوپن کیږي. تا ته څه وایي؟ وایي تا سره په دې کې تنه 2 لیرو په ارکیکیټ کې تا چې کله جوړول کنه 100 لیرونو سره او 2 لیره وایي ته غواړې چې 2 لیرونه اوپن کړي. که ته ګوره که دې کې ته باسې لکه هلته تا ډور وینډو په هر یو لیر کې پرته ده کنه، ته وایي چې یار دا بعضې اضافه شي نه یا تنه ما اوپن کوه، تنه وال اوپن کړه، تنه وال لیر اوپن کړه، تنه ځینې لیر اوپن کړه، تنه دا تنه دا. هغه به چک آن کې چپ آف به چې کوم چې آن چې آف کړه هماغه به تا ته څه کېږي رن کېږي به درته چې هلته یې په لیرونو کې کار کړی. ښه بیا د نه پس چې کوم دی به دا سکپ کلیک کړه یا سکپ آل کلیک ولګوه، څه خبره نشته. دا بعضې اضافه شي نه چې هغه دا ورسره راولو که نه، بیا تا ته وایي دا د بیکګراونډ کلر ورته چینج کړم، که چینج نه کړم ډو ناټ چینج په دې باندې به کلیک ولګوې. کلیک ولګوه دا تاسو دا اوپن شو، پوهېږئ مشکل خو به نه وي، دا اوپن شو. ګورئ که تاسو غواړئ چې د دې دا یونټ سیټینګ ښه صحیح دقیق سره راشي که نه، نو هلته تاسو کار په سانتي متر یا په متر کې وکړئ. چې سانتي متر دی وکړه نو بیا بالکل دقیق سره راځي. ګوره راځم زه اول ګورم چې دا څونه دی موږ سره، دلته څونه لیکلی دی 3.5 نو 3.5 څه شی دی؟ ملي دی که نه، ملي دی که نه، دا 3.5 ملي 15 سانتي راځي. نو هلته دی د اول ته تکنس ورکړو 15 سانتي، نو ما سره 15 سانتي راغلی دی. نو ته هم سانتي راوله، لاړ شه آپشن ته، په آپشن کې پروجیکټ پریفرنس ته راشه، ورکینګ یونټ ته راشه. په ورکینګ یونټ کې د ماډل یونټ یعنی دا ماډل چې کوم دی دا کوم چې موږ کار کوو د دې یونټ سانتي متر پکار دی، متر پکار دی، څه شی پکار دی، فیټ پکار دی، انچ پکار دی، صحیح ده که نه. نو زه ورته یم یاره ماته سانتي متر راکړه. بیا ورته وایي چې ډیسیمل اشاریه څونه غواړې، ورته یم 2 راکړه. بیا ورته وایي د لیاوټ یونټ، لیاوټ څه ته وایي؟ لیاوټ ته پرون ویل لیاوټ شیټ چې کوم دی ماډل خو دا یونټ شو. چې کله ته لیاوټ لاړ شي پیج بدلېږي که نه، هلته کوم یونټ ته درکړم، زه ورته یم هلته م یاره ماته څه شی راکړه، سانتي متر راکړه. بیا ورته وایي هلته څونه اشاریه درکړم دی که، زه ورته یم هلته هم 2 راکړه. بیا ورته وایي انګل یونټ، زاویه یونټ، زه ورته یم زاویه ماته ډیسیمل ډیګري راکړه، مطلب ډیسیمل ډیګري ریډیان ګرین هر څه کلیکولی شي. څونه دقت درکړم 2 راکړه. بیا ورته وایي دا انګل چې کوم دی که نه، دا انګل چې ته کوم جوړی که نه، د دې هغه د ټیکسټ سایز یعنې فونټ سایز د ډیسیمل دا څونه ورکړم، یعنې وګوره فونټ سایز څونه ورکړم، 2 ورکړم، 3 ورکړم، څونه ورکړم سایز دی. بس دا به اوکې کړي. چې کله د اوکې کړه دا د دې یونټ سیټینګ و، څنګه چې موږ په ارکیکیټ کې یو ان کلیک کوو که نه، د دې یونټ سیټینګ دا دی. اوس دا ټول سیټینګ چې کوم دی په دې ټول پروګرام کې هر یو کمانډ چې ته راخلې دا سیټینګ څه شی شو، سانتي متر شو. نو ته به داسې نه وایې چې دلته دا ولې سانتي متر نه شو، دا خو تاسو سره یو ابجیکټ شکل کې پروت دی. ته چې څه کار کوې لکه ته وال راخلې، د وال سیټینګ ته ځې، وال کې دا وګوره سانتي متر دی، څونه لیکلي 3.2 یعنی د ځمکې نه تر پاس چته پورې دا 3.10 اندازه کې درته وال درکوي، او 0.00 یعنې 2 دقیقه راغله. ورته یم ته راشه دا وګوره دا څونه دی، دا څنګه کتل کېږي؟ دا یو کمانډ دی د میژر په نوم باندې، لکه څنګه چې په ارکیکیټ کې موږ ډي آی کلیک کوو، ډي آی فار ډسټنس، صحیح ده که نه. دلته راشه دا راوخله او په دې کونج کلیک ولګوه او په دې ځای کلیک ولګوه، څه لیکلي 15. هلته هغې چې دا پلان جوړ کړی نو دا 15 اندازې ورته ورکړې ده. څونه اندازې ورته ورکړې ده؟ 15 اندازه ورته ورکړې ده.
نو اوس تاسو څه به کوئ تاسو بیا داسې کار کوئ هلته به راځئ وال ته او بیا به دې وال سیټینګ ته راځئ چې کله وال سیټینګ ته راغلی دې ځای کې که نه په وال باندې موږ لا کار نه دی کړی که نه خو وروسته پرې کار کوو خو زه دا سیټینګونه همسې ډیفالټ پرېږده 3 او 10 پرېږده خو دلته ته تکنس نشي ورکولی که نه دغه بټن ته ښکاري په دې باندې کلیک ولګوه چې کله په دې کلیک ولګوه زه ته یم یاره ارتفاع هم دونه صحیح ده ارتفاع هم دا 3 او 10 صحیح ده خو داسې کار وکړه ارتفاع 3 او 10 صحیح ده خو داسې وکړه چې دا تکنس ورته 15 ورکړه تکنس ورته څونه ورکړه تکنس 15 ورکړه خو د وال د وال دا سایډ دې سایډ ته کم میټیریل ورکړه یعنی فرنٹ سایډ چې کم دی که نه فرنٹ سایډ ته دا خښته ورکړه د وال بیک سایډ چې کم دی یعنی هغه طرف ته یو وار آن که دې سره سر آن کوو ته هغه طرف ته چې کوم دی داسې زیړ پینډ ورکړه چې داسې پوه شي صحیح ده او د وال دا داخلي دغه چې کوم دی وګوره داخلي دغه نه سوري یار دی داخلي دی دا وګوره داسې شی دی دی داخلي دی انټرنل دی وګوره ایج سرفیس دی او دا چې کوم دی دا ان سایډ دی هغه آوټ سایډ دی صحیح ده ان سایډ مطلب دا طرف آوټ سایډ مطلب هغه طرف او ایجونه مطلب دا داخلي چې کوم دی یعنی باټم ټاپ لیفت رایټ چې کوم دی ازو تم چې مطلب دلته ورته ورکړه داسې پینټ صحیح شو دا هر څه چې ته کله ورته ورکړو 15 ته ورکړه اوکې که چې کله د اوکې کړو دې ځای کې ګوره ته چې کله وال جوړې دا ریکټنګل شکل جوړېږي څه شی کوم شکل جوړېږي ریکټنګل شکل جوړېږي زه چې کله دا جوړوم دا نه جوړی راته دا مشکل تا ته نه درکوي ښه دا مشکل په دې وجه درکړی چې دلته موږ دا پلان اوپن کړی دی که نه پلان هغه لیر نه پېژني ته په کوم لیر کې کار کوې لیر نه پېژني اتومات چې تاسو دا پلان اوپن نه کوئ وال سیټینګ وکړه استعمالوه هغه له ډیفالټ خپل یو لیر لري نو دا لیر نه پېژني دا نه وګورئ که نه میسنګ یې لیکلی څه شی لیکلی دی میسنګ زه راځم چې کوم کلیک لګوم که نه وایي موږ سره لیر نشته وایي پلیز چوز انادر لیر بل لیر خوښ کا اټوکیټ کې تاسو لیر نه جوړوئ ولې څنګه لیر جوړېږي راځئ یو لیر به د لپاره جوړ کړمه څنګه جوړېږي تاسو به راشئ ډاکومنټ ته لیر او په لیر سیټینګ به کلیک ولګوئ لیر سیټینګ په لیر سیټینګ هم چې کلیک ولګوئ دلته لیر نشته دی که نه تاسو به راشئ نیو باندې به کلیک کوئ چې کله نیو کلیک ولګوئ ورته ولیکه وال د وال لپاره خپل لیر جوړ کړه صحیح شو د وینډو لپاره خپل لیر جوړ کړه د هر یو شي لپاره خپل لیر جوړ کړه صحیح شو اوکې که چې کله د اوکې که دا هم اوکې که چې کله د اوکې که ته چې کله ته وال جوړی که نه تا ته وایي ته چې دا وال جوړی دا ته په کوم یو لیر کې راولم په وال ډور وینډو کوم یو کې نو د میره دا ماته په وال کې راوله چې وال یار انتخاب که اوکې که دلته راشو ته اوس ګوره دا ریکټنګل جوړېږي ریکټنګل نو ته هم ریکټنګل ماته مه جوړوه ماته سنګل لاین راکړه راته سنګل لاین پکار دی که نه داسې کې خو لیر انتخاب که نه وال لیر دی که نه دغه بټن ته ښکاري دې باندې چې کلیک لګی کار نه کوي دې باندې باندې کلیک ونیسي بیا به دا کار کوي یعنې داسې نه کوي کار نه کوي دا وګوره داسې کلیک به داسې کلیک دې ولګول کلیک به نه پرېږدي چې کله کلیک دی ولګول کلیک به نه پرېږدي بیا تا ته دا لیست درکوي کلیک به تر هغه پورې نه پرېږدي چې کومه پورې مطلب تا خوښ کړی نه وي زه ورته یاره دغه غواړم دا سنګل وال دی دا کنټینیو وال دی دا ریکټنګل وال دی او دا هم ریکټنګل دی خو په یو زاویه کې زه ورته دا سنګل وال راکړه بس سنګل وال وګوره ما کلیک نه دی پرېښی سنګل وال خواته راغلی انتخاب شو پرېږده دا سنګل وال راغلی دلته راشه زه ورته چې دې کونج نه شروع کړه او دا خو دې کونج نه شروع کړه دا خو الټه شو که نه پکار چې دا دې خوا راغلی وی اخوا راغی دې فیس اخوا دی وګوره آوټ سایډ فیس دی تاسو ان سایډ فیس کوئ په دې باندې کلیک ولګوئ ان سایډ فیس کوئ وګوره ان سایډ فیس صحیح شو سنګل وال زه دلته کلیک ولګوم زه ته میره دې نه تر دې پورې ماته وال راکړه په 10 منټو کې ټول تاسو د خپل دیوانونه څه شی کولی شي زر دلته شي کولی شي ټول راولئ دلته په دې کلیک ولګوه او دا خو بیا غلط شو کنه پکاره چې بره د کلیک لګولی و زه به سکپ لګوم پاس به کلیک لګوم زه ته دا الټه کا خوا کا نو تاسو به راځئ دې کې به څه کلیک کوئ آوټ سایډ به کلیک کوئ که نه نو آوټ سایډ څه کلیک کوئ په دې باندې کلیک ولګوه دا وګوره څه لیکلي دي په دا به دا پلیم کوي لکه اخوا یې اړی دی ته وګوره اخوا یې واوړول پوه شولئ یا په دې ځای باندې کلیک ولګوه د بلې کلیک ولګوه پلیم کوي درته اول اخر سره پورې رسوئ دلته موږ ګوره چې دا دروازه ده او دا هغه ده دروازه هغه جوړو بیا صحیح ده که نه نو وګوره دا دلته راولئ سو چې کله غلط شو واپس کنټرول زیډ بټن ووایه ختم یې کوي یا دلته راشئ په دې باندې کلیک ولګوه دلته راشئ په دې باندې کلیک ولګوه دې سره به څه کوې دې کې پکې دی تکنیس زیات ورکړی دی که نه دی د پیلټ کمانډ سره کړی نو تکنیس یې نه زیات اخیستی تکنیس خو زیات نه وي نارملي همغونه اندازه کېږي که نه پیلټ سره چې وکړې تکنیس زیات راځي ته خپلې اندازې سره راځه لکه په کار چې دی داسې دا اخیستی وی داسې دلته داسې راغلی وی هغه راځي اضافهوالی راغلی دی صحیح ده دلته راشه په دې باندې کلیک ولګوه دا دلته کلیک ولګوه دا وګوره موږ ترتیب سره راغلو ښکاري بیا ته چې دې نه شروع کړم که دې نه شروع کړم بره نه شروع کړه څه خبره نشته دا په خپله ایډجسټ کوي دا کارنر په خپله څه شی کوي ایډجسټ کوي صحیح ده
دا چې کله ټول شو کنه داسې دلته راغلم په دې باندې مې کلیک ولګول دا دلته برابر کړئ به ټول برابر کړئ چې کله ټول برابر شو کنه به دا ټول به تاسو برابر کړئ اوس دلته وګوره ماته ښه صحیح وینډو ښکاري که نه ښه صحیح ډور ښکاري که نه دا په څه وجه ښکاري دا په دې ښکاري چې زه په دیوال کې په دیوال سیټینګ کې د دیوال سیټینګ کې ما ورته دې چې دا کلیک کړی دی ښه که تاسو دلته بل څه کلیک ولګوئ لکه مطلب که تاسو دا کلیک ولګوئ یا بل څه کلیک ولګوئ دې کې دا څه شی دي دا چې کوم دی هغه سټرکچر میټیریل دی چې کله وایي ته د دې قطع وخلې دا اول تا ته کومه څه وښیي داخلي مواد یې ته کومه څه وښیي داخلي مواد ته وګورئ که نه هر څه شته ښکاري بریک درته وښیي مطلب روپ درته وښیي واټر درته وښیي څه شی درته وښیي داخلي مواد دې نه مه کلیک کوئ دی داخلي مواد دي او دی چې کوم دی ایکسټرنل مواد دي خارجي مواد دي داسې کې به تاسو دا کلیک کوئ زه فکر کوم چې تاسو دا کلیک ولګوئ که نه دا مې کلیک ولګول که تاسو دې کې راشئ دلته دا داسې ډرا کوئ که نه دا ګوره بیا داسې راځي دا صرف کلر نه دی دا د هغه موادو رنګ داسې دی چې کله قطع واخلې په دې کې داخلي هغسې مواد ته ښکاري پی سی سی آر سی سی بریک څه شی ته ښکاره شي صحیح شو که نه خو بعضې ټایم کې داسې میټیریل داسې مواد تاسو کلیک کړي چې سلییر ډرا کړي تا ته دا وینډو ډور نه ښکاري ته خو اوس مشکل شو ډور وینډو نه ښکاري هلته هغه بلکل سالډ وي که نه بلکل څه شی سالډ تاسو داسې سالډ راوالئ چې لږ لایټ ته ښکاره کړي درته بیګ درته ښکاره کړي څه لپاره ښکاره کړي د لپاره ښکاره کړي چې ته به سبا ځې وینډو به راخلې که نه ډور به راخلې که نه دا وګوره ډور ته رالمه په دې باندې مې کلیک ولګول او ډور سیټینګ ته رالمه په دې کلیک ولګوه صحیح شو کوم یو ډور استعمالوې دا وګوره دا ټول ډورونو ټایپ دي ښه صحیح شو زه ته مې دا ډور راواخله دا ته مې بر دا صحیح دی ښه دا ته دا هم صحیح نه دی دا صحیح دی چې کوم روشندان لري دا روشندان دلته راشه پریویو ان پوزیشن ته راشه څونه اندازه کې پکار ده هغه اندازې وګوره یو متر کې فکر کوم لګېدلي وي دا ورته 1 متر کا یعنې سل کا ورته د ځمکې نه تر بیمه پورې څونه جګ غواړې 2 اویا غواړې 2 څونه غواړې که نه 2 څلوېښت غواړې د دې اندازې به ورته ورکړې صحیح ده لکه دا ارتفاع ته راغځي پورې څونه پکار ده من وروسته ډیټیل سره خبره کوم دا دروازه ته ځمکې نه څونه جګه ولګوم 10 سانتي اکثره جګه لګېدلي که نه نو هغه 10 سانتي مې لرې کولی شي دا شو بیا دې کې دغه یو کمانډ ښکاري ده په دې کلیک ولګوئ تاسو په دې کې د چوکاټونو د پریمونو د هر څه اندازه ورکولی شي دا بره ده دا سن شیډ چې ورته کوم وایي دا روشندان غوندې چې کوم دی رڼا هغه لپاره چې استعمالېږي دا هم زیاتولی شي کمولی شي 40 اندازه کې که نه زیاتولی کمولی شي دې کې دا چوکاټونو اندازه 4 سانتي دی زیاتولی کمولی شي دې کې صحیح ده همدغه شان دا ټول دا چوکاټونه موکاټونه اندازې زیاتولی شي تاسو دې کې وایي دا ستنه ساده ده شیشې والا پکار ده که نه که دا تختې والا پکار ده او ته هم چې تختې والا پکار ده خو داسې کار وکړه په دې تختو کې دا تختې والا ډیزاین چې کوم راغی که نه په دې کلیک ولګوه ته هم دغه ورته ورکړه دا هینډل ورته ورکړه صحیح ده بیا نیکسټ کا بیا دلته هغه بره سنشیډ چې کوم دی هغه ورته وایي دا هاریزنټل ورټیکل ګریډ پکې راولم که نه که ته داسې شیشه پکار ده که ته داسې شیش پکار ده کوم شیز پکار دی شکل ښیي دا شیشې چې کوم ده دا ټولې د ځینې اندازې غواړي دا دروازه په 2D کې اوپن کړي دی 2D اوپن دی 3D اوپن دی نو ته 3D کې ماته په 50 زاویه کې راته اوپن کا دا پاسه دا ټرانسن دی او که څه شی دی دا بره دا شي سره د ښکاري دا د دا څنګه کوي دا کوم طرف ته سایډ هینګ ته سایډ طرف ته داسې اوپن کړي درته داسې که داسې اپ ورته اوپن کړي داسې اوپن کړي داسې ټول دې ځای ته یې ورکولی شي باندې بیا ډیټیل سره خبر کو دا به اوپن کو چې کله د اوپن کو اوس دلته دروازه لګی که نه وګوره دروازه راواغېستل شوه که نه ښه دروازه کوم دا دې طرف نه فکس کړې که هغه طرف نه فکس کړې دا مر ته د انور نشان وګوره دا سټار چې راغلی دی د دې مطلب دا دی که نه دا دروازه فکس کول خارج نه کوې که داخل نه کوې چوکاټ فریم چې کوم دی صحیح ده که نه کوم ځای کې فکس شي نو زیاتره دروازې کومه سې راغلي بهر نه که داخل نه لکه دواړه هغه کې استعمالېږي چې کومه سې ښه ښکاري که نه نو دواړه یوز کولی شي داسې نه چې یو دانه یوز کولی شي بل نه شي یوز کولی ګوره دلته رالم دلته یو به داخل استعمال کوم بل به خارج شي تاسو وګورئ ښه دلته دا مر مې داخل کړه صحیح ده که نه کله د کلیک د ولګول که نه اوس درته څه وایي دروازه دې خوا کولاوې که دې خوا کولاوې دروازه دې خوا که دې خوا زه ورته یم نه دې خوا ښه وایي اخوا یې کولاوې که دې خوا یې کولاوې پوه نه شوئ زه ورته یم چې دې خوا صحیح دیوال طرف ته صحیح کلیک کړه که تاسو دا چوکاټ وګورئ دا داخل ولګېدل زه ورته یم دا بل به چې کوم دلته راغلم او د امدادي کې ما ته داخل خارج مو لګول دی خوا او هغه طرف ته اوپن کا اوس زه مې 3D ګورم دا ټول تاسو زر مطلب ټول پلان وال دغه کې دروازې وینډوګانې په لګوي او دا راشي دا بټن ښکاري 3D یعنی 3D ویو 3D به تاسو وګورئ دا وګورئ کوم څه رنگونه مې چې ورکړو دا اوربیټ کمانډ دی اوربیټ راوخله تا ته مې رنگونه ورکړو کنه یو طرف مې دا رنگ ورکړو یو طرف مې بریک ورکړو دا ولې چې مطلب سل درې قسمه رنگونه اخلي پکاره چې یو رنگ ورکو ته ما ټول وخلی کنه درې رنگ په دې کنه چې مطلب دا دی دا تاسو سره حال نه وګوره یو رنگ لري کوټې وګوره بل رنگ لري
دا سیده کنه را نو تم چې حال ته یو قسم رنگ ورکوم پینټ ورکوم او روم ته داخل بل قسم پینټ ورکوم. بیا پاکستان کې داسې سیستم دی چې دوه دیوالونه یو شان کړي او بل دیوال لا بل شان کړي. صحیح ده کنه؟ تاسو هم کولی شئ دوه دیوالونه یو رنګ ورکړئ او بل دیوال بل شان ورکړئ. صحیح ده؟ یو سټایل دی کنه؟ نو دغه شان تاسو کولی شئ دا داسې دیوال دی او دلته داسې دی او پاس یې داسې دی. یا پاس د لپاره دی چې کوم ځای کې وال ختمیږي که نه وګوره وال ختمیږي نو حتی کمه سې ورکوي ورته لاندې وګوره لاندې هم داسې لري ښه دا وګوره دروازه ته ښکاري 50 دغه کې اوپن ده د دې نه تر دې پورې 10 سانتي جګوالی لري او د دې نه والی تر دې پورې 240 لري. نو دلته فاصله ډېره ده په کار دا موږ د بیمه پورې رسولې وه. دلته ما سره بره دې پاسه 10 سانتي 15 سانتي سلب دی او 10 سانتي بیم دی. نو هغه ټوله اندازه به ورته جمع کړې چې هر څونه شو ته ارتفاع به ورته ورکړې هغه بیم ته به ځان رسې. صحیح شو؟ او ډېر هغه 40 سانتي دا هم کم دی دا 50 سانتي نه ورکېږي هر څونه ورکېږي خو دا اندازې داسې ورکولی شئ مشکل خو به نه وي. صحیح شو؟ دا شیشه لګېدلې ښه داسې نه چې شیشه نشته دا شیشه ده ښه دا تا ته اوس پته نه لګېږي رینډرینګ چې وکړې بیا تا ته پته لګېږي. نو دا آربیټ کمان څه تاسو اخوا دېخوا کولی شئ. واپس غواړئ خپل حالت ته لاړ شئ یو وارې سکیپ کا آربیټ پرېږده او بیا په دې باندې کلیک ولګوئ 2D یا F3 سره تلی شئ او یا F2 سره تلی شئ. صحیح شو؟ تاسو دلته دا ټول دا جوړولی شئ مشکل خو به نه وي. ها مشکل دلته دا دی چې کله تاسو اوپن ته لاړ شئ چې اوپن کېږي نه یو پلان نه اوپن کېږي نو تاسو به داسې کار وکئ دا پلان تاسو ټول همیشه د ټوکیټ 2014 15 استعمالوئ که نه دا نه اوپن کېږي په 2014 کې یا په دغه کې څه ورته وایي 10 کې یا په دې کې که نه تاسو به داسې کار وکئ ټوکیټ دی که نه ټوکیټ کې لکه دا پلان دی که نه سیب ته لاړئ که نه صحیح یا سیبه اوپن یې کوي که نه نوم ورکوئ سیب یې کوي په 2010 کې په 2010 والا هم اوپن کوي 2009 کې 2004 2002 کې سیب کوي. دا خپل دا پلان چې کوم دی که نه دا سیب کې په کوم یو کې 2010 کې ښکته ټیټ ورژن کې به سیب کوئ دا جیګ ورژن والا فایل نه اوپن کوي که تاسو دا 14 استعمالوئ مګر کوم که تاسو 1917 انسټالوئ نو بیا دا مشکل نشته بیا اوپن کېږي. ټوکیټ چې دې مخکې مې د شهدوړي کې موټي ویلې چې 2015 ټوکیټ کې استعمال که 2016 ټوکیټ کې استعمال که نه که 2014 استعمال که 18 که 18 که 19 استعمال دا په همغه خپل ورژن کې نه سیب کېږي دا اتوماتیک داسې پروګرامینګ شوی چې دا په 14 کې سیب کېږي. وګورئ تاسو په عمل ته لاړ شئ هلته پکې نشته د 14 نمبر نشته د 14 نه دا 14 داسې ورژن دی چې دا په 14 کې مو اوپن کېږي 14 15 16 16 17 19 کې مو اوپن کېږي خو په 10 کې نه اوپن کېږي. 10 لپاره به سیب کې خو بیا د 10 والا فایل په وکې نه اوپن کېږي و لپاره به سیب کې سیبس کې به که نه سیب کې به او دا 14 کې چې سیب کې 14 هم د ټولو جیګ ورژنونو دی ښه او د دې ورژنونو د نه جیګ ورژنونو ټوله دی او تاسو به په 10 کې سیب کوئ 10 والا فایل دا اتومات څه کېږي اوپن کېږي ته چې راځي 14 کې سیب کوئ 14 خو د خپل ورژن دی د 14 صحیح ده که نه لکه خپل فارمیټ دی تاسو په پلس کې سیب کوئ چې کله هم سیب کوم بیا لاړ شئ اوپن یې کوئ که جیګ ورژن کې جسم چې هغه څه چې اوپن کړئ کوم د اوپن په ځای کې ماته یو میسیج راکوي چې دا وایي موږ نه اوپن کوو نشو اوپن کولی وایي حل شو مشکل نو تاسو به دغسې اوپن کوئ. نو ښه نو دا پلان هم چې کله به جوړ کړو تاسو کولی شئ دا داخلي پلان واپس ختم کړئ. داخلي پلان په خپل یو لیر کې دی لاړ شئ دې کې ډاکومنټ کې یو لیر کې راغلی دی که نه هغه خپل لیرونه ورته آف کړئ. صحیح ده که نه ګوره دلته ما دا ډور جوړ کړه که نه او دلته ما لیر انتخاب نه کړه په کار چې کله ډور جوړی لکه ډور دې راواغېستل که نه نو دا راشه دا ډور ته په کوم لیر کې جوړی د ډور لپاره خپل لیر راواله د وینډو لپاره خپل لیر راواله لیرونه ورته تاسو د انتخابولی شئ دې کې ښه د ډور لپاره د لیر نشته دی سپیسیفیک لیر نشته دا اتومات بس په خپل یو دغه کې راځي لکه دا لیر دا نه لري صحیح ده نو دا واله نور شي نه بعضې لیر لري دا ته لیر کې نشي دغه کولی دا وګوره کوم لیر میل نه لري کوم خصوصیات نه لري صحیح ده صحیح شو مشکل خو به نه وي. ښه دا خو موږ سره دا موږ د اوپن باندې خبره کوله که نه دا به زه سلیکټ کړم دا به ختم کړم د فایل ته ځم ډایرکټ نیو پیج راوړم ښه او یوز ا ټمپلیټ مې یوز یوز ا ټمپلیټ مې یوز come on ښه بل موږ سره څه شی دی سیب دی او پرنټ دی دا خو ایزي خبره ده کټ دی کاپي دی صحیح ده
یوواله سره غواړي دا کټ کې دي ځینه څنګه کټ کې داسې انتخاب کا یا که تاسو د ډېر والونه دي یوواله سره دا دی یوواله سره دا دی نو دواړه څنګه انتخابېږي دا مارکیو ګورې مارکیو د مارکیو سره داسې سلیکشن واخله دا سلیکشن اخلي داسې سلیکشن اخلي که نه تاسو د سلیکشن کې ته راشئ دا ریکټنګل کلیک کوئ یا زاویه والا مه کلیک کوئ دا ریکټنګل والا کلیک ولګوئ داسې نه د داسې پورې د سټایل چې کوم سټایل غواړئ که نه داسې کې دا زاویه کلیک شوي داسې کې دا ریکټنګل کلیک کوئ دا صرف سټایل دا سټایل وګورئ دا سټایل صحیح ده او داسې شی دی دا مطلب دا کنټرول ډي سره ختمېږي واپس ښه غواړه چې ختم یا سکیپ بټن ووه او داسې شی دی دا یو دا فرست نمبر لکه ته غواړې ته نه دا دوه رانې وکړې دلته کلیکه دلته کلیکه دلته کلیکه دلته او دلته کلیک که اوس یې ډیلیټ کړې که اوس یې کاپي کړې که اوس یې کټ کړې ډیلیټ بټن ووه ډیلیټ به شي که کاپي دی بټن ووهله کاپي به شي او که کنټرول ایکس یا کنټرول سی دی ووهل که څه شی به شي کټ به شي کنټرول ایکس سره په دې باندې پوه شولې په دې پولیګان او دا ریکټنګل دی دا وګورئ ریکټنګل ښه دا بل څه شی دی دا 3 پوینټ دی 3 پوینټ مطلب دلته کلیک ولګوه بیا دلته کلیک ولګوه بیا داسې پوه نه شوئ بیا دلته کلیک ولګوه دلته داسې ښه دلته مونږ نارمل دا استعمالو یا دا بل څه فرق نشته صرف سټایل دی چې کله د انتخاب کو وګوره دې کار شروع کړو که نه که دا نه کار کوي نه کوي ولې چې څه شی خو انتخاب که نه که اوس یې کټ کې که اوس یې کاپي کې کټ کې جو دې میرا دا دیز نه کټ شو نو ته دا ماته پاس چته ویس سټوري 1 ته ویس سټوري 1 باندې ډبل کلیک ولګوه سلیکشن تیار راغلی دی که نه متنه پیسټ بټن ووهه وګوره پیسټ یا کنټرول وي ووهه وګوره چې پیسټ ووهل که نه چې کله پیسټ ووهل داسې مه کوه ډایرکټ بل سټوري ته لاړ شي یا وار دلته کلیک ولګوه چې کلیک دې ولګوه لاندې راشه دا وګوره دلته نشته دلته راغی زه راځم زه کلیک نه لګوم څه کېږي ګور وي ښه دا مې کټ کړه یا کاپي مې کړه بقایره چې دویم دې کې مې نیم او دې کې دې م راشي پیسټ مې کلیک ولګول خو کلیک مې ونه لګول ډایرکټ راغلم دلته مې کلیک ولګول دا کار نه کوي دلته کار نه کوي ښه دلته ډایرکټ وال دې راواخیستل یا بل څه دې راواخیستل که نه نو راځو ګورو چې په دې کې راغلی دی که نه شته نشته کلیک پیدا باندې پوه شولئ هغه ځای کې به یو واره کلیک لګوئ چې سلیکشن ختم شي صحیح ده ښه دا واپس راغلم همدې ته راغلم دلته یا دلته راغلم دا مې ختم کړو غواړم دا ختم کړم مارکي ټول راوالی چې انتخاب یې کړو ډیلیټ بټن ووهه دا به ختم شي ګراوند فلور ته راغلم کټ کاپي پیسټ یې مو شو ډوریډو خو ایزي دی لکه دا یو لاین یې ډرا کړی غواړې ختم یې کړې دې سره ختم یې کړه غواړې واپس یې راولې په دې کې لږ واپس به راشي دا مې ختم راغلم وال ته په وال کې چې کوم دی دلته راغلم او دا مې کلیک ولګوه دلته مې یو وال جوړ کړه داسې څو په څو کې پکار دی نو ته بیا ما سره یو روم جوړ کړه راته په 3 مترو کې یعنې 300 ورکړه ډایرکټ 300 ورکړه په خپله اخلي ډایمنشن ونه وګوره دا 300 شو اوس غواړم دا خو طول ورکړه که نه عرض ورکړه نو کیبورډ کې کامه بټن ووهه یا دلته ټیپ بټن ووهه ټیپ کیپس لاک نه پاس وګورئ کیپس لاک نه پاس ټیپ بټن نه سم ټیپ دی ووهه لاندې راکوشو نو ته میرا 400 کې دا ورکړه صحیح ده که نه بیا لاندې ډسټنس دی بیا انګل دی بیا کوارډینیټ دی صحیح ده که نه ایکس واي زیډ کوارډینیټ چې کوم دی نو دا چې کله ورکړو انټر بټن ووهه نو دا به تا ته څه شی کې ډرا وکړي دا ولې دا خو دې ملي ورکړه که نه څه شی هم ورکړه ملي یا خو موږ بلې ورکې لپاره جوړ کړی و که نه هر پیج لپاره به تاسو څه شی کوئ یونټ سیټینګ به کوئ که نه پوه شولئ کلیک کا 300 ټیپ 1500 دا ګوره یو روم جوړ شو جو ته همداسې کار وکړه یو وینډو دلته ولګوه یو وینډو دلته دلته صحیح ده دلته راشه دا ډور ولګوه یو ډور دلته ولګوه دا یو ډور دلته ولګوه وینډو راواخله یو وینډو دلته ولګوه دلته وګوره سری کلی فایند اینډ سلیکټ وګوره ډېر زیات استعمالیږي دا فایند اینډ سلیکټ دا استعمال یې په دې باندې ډېر دی که نه چې تا سره یو پلان دی جوړ کړو په پلان کې تا سل یو نیم سل وینډوګانې ولګولې
دا ته یو دم وایي چې دا سلویلین چې وینډوګانې لګولي دا کلر خو زما په کار نه دی، دا کم کلر دی ورکړی دی، دا کم شیشې ته دې کم رنګ ورکړی دی. ته به اوس څه کوې دا یو وینډو به داسې سلیکټ کوې نو داسې دا خو ډېر مشکل کار به وي که نه، ټول به ختمې او ته هم د ټول یو دم راته وینډوګانې سلیکټ کړه. که په هر ځای کې وي که نه، د غټ پلان کې مختلف ځایونو کې پرته وي که نه، ټولې وینډوګانې سلیکټ کړه. نو فایند ته راشه. څنګه چې موږ په مایکروسافټ ورډ کې یو ورډ پیدا کوو که نه، دا همداسې یو ایلیمنټ پیدا کوي. دا ته څه وایي؟ وایي کوم ایلیمنټ. ایلیمنټ ټایپ از آل ټایپ. آل ټایپ کلیک ولګوه، ټول یې ته انتخاب کړه. آل که نه، واپس په ماینس کلیک ولګوه، زه ته نه ما ته آل مه پیدا کوه. ایلیمنټ ټایپ از وټ از ډور یا از وینډو. ته نه وینډوګانې انتخاب کړلې، که دې کې هر څومره وینډوګانې انتخاب کړلې بس دا ختم کا. که ته اوس وینډوګانې ډیلیټ کې، که ته ورته رنګ ورکې، که ته سایز ورک چینج کې، که ته پې هر څه کې لاړ شه. سیټینګ ته ښکاري، سیټینګ ته لاړلې، بس دې سیټینګ دی که نه، سیټینګ کې وګوره همغه وینډو راغستې ده، سلیکټ ده که نه، سایز یې غټ که، سایز ورته دا څونه دلته ګورې ورته ښه دا 90 و که نه، دا مې ستاسو په مخامخ ورته 100 که 100 که ګوره اتومات به د ټول غټ شي. وګوره غټ شو که نه، صحیح شو. دا فایند. زه ورته یم یاره دا دروازه چې کومه ده دا دروازې راته پیدا که. دلته راشه ایلیمنټ ټایپ از ډور، نو په ډور کلیک ولګوه. صحیح شو که تاسې ډیلیټ کوئ کار څه پې کوئ، واپس ماینس ختم که. خدا خدا شو که نه. اوس دا د لیر ګوره ډېره پیدا ده لیر، تا ته مې چې ویل لیر که نه. اوس که زه ورته یم چې ما ته وال پیدا که، څه شی پیدا که؟ وال کلیک ولګوه، تا ته به ټول والونه پیدا کړي. زه ورته ما د ټول والونه مه پیدا کوه، ته ما ته اونلی باونډري وال پیدا که. باونډري وال تا سره لګولی دي که نه، ته چې باونډري وال انتخابوې ډېر وخت پې لګېږي، نو چې تا باونډري وال لګولی نو باونډري وال باید د باونډري وال په لیر کې دې راوستی وی که نه. انټیریل وال باید په انټیریل لیر کې راوستی وی، ایکسټیریل وال په ایکسټیریل لیر کې. کالم دي که نه، ته چې کالم کلیک ولګوې ټول کالمونه ته انتخابېږي. زه ورته یم ته ما ته هغه کالمونه پیدا کړه چې کوم ایکسټیریل دي، ایکسټیریل باید 1.5 سلانې دي هغه راته راکړه. نو هغه چې کله ته لګوې دلته خپل مشخص لیر جوړ کړه ورته. دا وال زه ګورم دا په کوم لیر کې دی، دا وګوره دا چې کوم دی اتومات دا ټول لیرونه ګوره دی خپل جوړ کړي دي ښه. او وختي لیرونه ولې نه وو؟ او وختي خو تا د اټوکیټ فایل اوپن کړه که نه، او وختي هم څه شی اوپن کړه؟ د اټوکیټ فایل. نو دا لیرونه چې کوم دا 7D تا ته په خپله جوړ کړي ده. وګوره د الکتریکل لپاره خپل، د پلمبینګ لپاره خپل، د روپ لپاره خپل، جنرال لپاره خپل. زه ورته یم دا تا په کوم لیر کې راوستی دی؟ دا وایي تا ته موږ راوستی دی په سټرکچر بیرنګ لیر کې. کوم یو لیر کې؟ سټرکچر بیرنګ کې. زه ورته یم صحیح شو، دا خو په سټرکچر بیرنګ کې لیر راوستی دی. لاړ شه یو بل لیر جوړ کړه، لیر سیټینګ ته راشه، نیو کلیک ولګوه، نیو لیر مې جوړ کړه د ای په نوم باندې، 4 ځلې ای مې ورته ولیکل، به دا لیر جوړ کړه، دا اوکې کړه. دلته ما ته یو بل وال جوړ کړه، وال ته راشه او د وال لپاره لیر انتخاب کړه، دا ای لیر مې انتخاب کړه که نه. یا دې ځای نه یا هغه ځای نه انتخابولی شئ، کوم ځای نه؟ په دې سیټینګ باندې کلیک ولګوه، دلته راشه دې ځای نه تاسو انتخابولی شئ. د لیر سټایل کلر که هر څه ورکوئ، سوري که د وال لپاره سټایل کلر هر څنګه ورکوئ هغه ورته ورکوئ. دې ځای کې راشه، دې ځای کې بل جوړ کړه، دلته بل جوړ کړه. صحیح شو، دلته بل جوړ کړه. زه ورته ویم ته ما ته هغه یو لیر انتخاب کړه چې هغه په ای لیر کې، هغه ای لیرونو والا ما ته انتخاب کړه. نو ته به راشي په دې به کلیک چې کله په دې کلیک ولګولو، په دې باندې کلیک ولګولو، دې کې خو لیر خبره نشته که نه، دې کې خو ټول ایلیمنټ دي که نه. ایلیمنټ لږ وال، کالم، بیم، سلاب، ډور چې څه شی په دې کې دي هغه خو هغه که تا سره مطلب که خارج دې استعمال کړي، که داخل دې استعمال کړي دي که نه، که یو د یو شان ورکړي بل د بل شان ورکړي که نه، نو دا ټول انتخابوي. دا ته یو ته یو شان سټایل ورکړي، بل د بل شان چې ټول انتخاب کړه، ته چې هلته بیا سټایل چینج کړي دا خو بیا ټولو ته چینج کېږي که نه. نو زه ورته یم نه، داسې کار وکړه ما ته اونلی دغه لیر انتخاب کړه، نه کې خو لیر نشته. نو څنګه چل به وکړئ؟ دلته به راشي کې به آلټ کلیک، دلته وګوره څه لیکلي دي؟ آرټ. دا وګوره آرټ څه لیکلي دي؟ آرټ. آرټ چې کله کلیک ولګوې وګوره بل راغی که نه. تا ته څه وایي؟ وایي اخو زه ایلیمنټ ټایپ باندې وه که نه، هغه په ایلیمنټ ټایپ و. دلته تا ته څه وایي؟ دا دلته څه وایي؟ زه تا ته څه شی پیدا کړم، زه تا ته یو شی پیدا کړم په څه شي باندې؟ په ایلیمنټ ټایپ باندې. ایلیمنټ ټایپ ته خو ضرورت نشته، پاس خو و که نه ایلیمنټ ټایپ. ایلیمنټ ټایپ خو مې ته پاس ویلې که نه، نو دا به زه واپس ختم کړم، بیا دې راباندې ایلیمنټ ټایپ کړه. ایلیمنټ ټایپ باندې مه کوه، په پین باندې وکړه. پین څه مطلب؟ دې کې داسې یو اوبجیکټ دی که نه چې د هغې هغه د پین معنا دا ده که دا وال دی، د دې وال په دې غاړه کې دا کم پلسن باندې یا پین باندې دا کم تکنس چې کم لري، دغه غاړه وګوره، دا بلیک، دا تور کلر وګوره، دا تور کلر د دې خصوصیات باندې ما ته څه شی پیدا کړه.
د هغې څونه تکنس دی او هغه کم کلر لري دا چې ورته ورکړي ډایرکټ د په دې باندې سرچینګ کوي پیدا کوي درته زه ورته یم سرفیس رایټ باندې سرفیس کم کلر لري سرفیس دا کم یو سرفیس هغه سرفیس هغه وال ته مې چې هغه ورکو یو خو هغه د کلر و که نه د خارجي داخلي و که نه یو هغه سرفیس و یعنې داخلي دغه لپاره قطه چې واخلو هغه کم یو میټیریل لري په دې کلیک ولګوه وګوره دې نه انتخابولی شي یا دې نه انتخابولی شي دا مو شو ښه زه ورته یم چې نه سرفیس نه تېر شه فل مطلب چې کوم فل هغه فل یې دا دی سرفیس یې هغه میټیریل دی ښه سرفیس یې میټیریل ښیي داخلي خارجي مواد نه هغه ټیکسچر مواد کوم یو مواد ټیکسچر مواد لکه مطلب ته دې ته پینټ ورکړې دې ته څه شی ورکړې که نه او داخلي مواد یې دا دی دا یم وګوره بریک هر یو شته که نه دا یو ښه دا مو شو زه ورته یم چې مړه په فل باندې مه کوه چې مړه تاسې چې څه باندې پیدا کوئ به دا ټول شی به راشي لیر باندې پیدا کړه څه باندې پیدا کړه الیویشن هم ډېر ضروري دی هغه شی راته پیدا کړه چې کوم د په دې اول چت کې د ځمکې نه 10 سانتي جګي هلته موږ چې یو شي جوړی دلته الیویشن به ورکوې که نه چې 10 سانتي اوچتي نو 10 سانتي الیویشن یې ته ورکړه دا ته ډایرکټ هغه هر څه شی 10 سانتي والا اوچت ته انتخابوي صحیح شو نو ټو پروجیکټ مطلب په پروجیکټ کې یو بل مهم دی ایلیمنٹ آی ډي ایلیمنٹ آی ډي باندې ته کار کوم تاسو راشئ لیر کلیک کوئ موږ لیر خبره کوو که نه په لیر کې کوم یو لیر انتخاب شو که نه ما ته دا لیر انتخاب که نه اوس څونه ضروري دی څونه مهم دی که تاسو مطلب دا په دې به چې موږ انتخابو که سبا کلر چینج کوئ که هر څه کوئ که نه اوس یو کسټمر لپاره تا مطلب پلان جوړ کړه ماډل یې جوړ کړه که نه او ته یې پرنټ کوه ورته ورته یاره دا کلر زما خوښ نه دی ته به اوس راځي دا به ټول بیا کلرونه چینج کړې ورته که تا په لیر کار کړی یو کلیک سره انتخاب کړه رنګ بدل کړه بیا پرنټ کوه ورته صحیح شو دا داسې موږ سره شوي دي ډېر لکه رنګ هم نه کړي دا رنګ په کار نه زه اوس هغه انتخابوم او جوړوم نو باندې ډېر وخت لګېږي دا خو یا یو ډیزاین پکې ما داسې مطلب 200 دانې پراتې دي چې پر یو کلیک لګوم دا ډېر وخت راوي ټک په لیر کلیک ولګوم ډور انتخاب شي لیر ډېر ضروري دی ښه دا خو داسې تاسو کولی شئ هغه ایلیمنټ آی ډي خبره پاتې شوه ایلیمنټ آی ډي څه ته وایي ګوره دا هر یو ایلیمنټ چې تاسو جوړوئ ګوره دا یو آی ډي لري یو شناخت لري آی ډي مطلب آیډنټیفیکیشن زه راځم زه ته یې ماته یو لیر جوړ کړه یا یو وال جوړ کړه دلته راشي دا وګوره دا ټیګ اینډ کیټګري کې ته ښکاري په دې ځای کې آی ډي دا آی ډي زه ته مې دلته آی ډي ورکړه دا ایم آی ډي ورکړه ایم آی ډي صحیح ده که نه دلته مې دا جوړ کړو دلته مې دا جوړ کړو دلته مې دا جوړ کړو زه ته مې ماته هغه یو شیز انتخاب کړه چې هغه ایم آی ډي لري څو ځلې مې ایم لیکلی 2 ځلې دلته راشه ورته یم بای لیر مه کوو با ایلیمنټ آی ډي کوم آی ډي 2 سوري یار 2 ځلې وګوره انتخاب صحیح شو دا خو دا ټول داسې انتخاب کړی داسې داسې مه کوئ چې تاسو دې ته راشئ مارکیو باندې څه انتخاب کول کوئ او سره کول کوئ هغه صرف د کټ کاپي لپاره استعمالیږي دلته داسې راشه داسې ټول داسې انتخاب کړه داسې صحیح ده چې کله د انتخاب کې ډیلیټ یې کړه ښه دلته وګورئ زه یو وینډو راخلم زه وینډو نه راخلم زه دغه وینډو راخلم دلته یې لګوم زه به اوس ځم دا وینډو به زه جوړوم هلته بیا ګورم 3D کې وګوره دا وینډو چې کومه ده زه غواړم چې دغه وینډو سره دا وینډو راواخله دلته هم راته یوز کړه دې ځای کې لاړ شه دا وینډو هلته جوړه کړه ویې ګوره که چې دا وینډو کوم ځای کې ده هر ځل چې راځي دې کې به وینډو لپاره سیټینګ کې که نه نو چې اوس دا وینډو زما هلته په کار ده زه خو دلته ماته پته نه شي چې څونه اندازې دي او څونه کلر کم میټیریل لري ډایرکټ دا وینډو هلته یوز کړه نو دلته وګوره موږ سره یو کمانډ دی پک اپ پرامیټر راواله په دې وینډو باندې کلیک کړه ګوره دا انتخاب لږ زر مشکل دی دلته نږدې شه وګوره اوس انتخاب شو ښکاري کله انتخاب شو اوس وایي چې کوم ځای کې په کار ده زه ته یاره دې ځای کې ماته راوله بل کوم ځای کې په کار ده نو ته بل دلته راته راوله پوه شولئ پک اپ پرامیټر ډېر ضروري کمانډ دی یو ځل وینډو یو شي جوړ کړه بس دې سره پک کوه چې کوم ځای کې غواړې هملته یې کښېږده صحیح شو دا چې بار هلته یا بار خو هم نه چې هلته یې یو وارې جوړه کړه نو ټول یې ولګوه که نه او چې ولې لګولې بعضې حتما یو ځای کې پاتې کېږي چې پاتې شو نو بیا به ډیزاین وګورې نو همدا راواخله هلته یې کښېږده یو شو دغه وینډو ده که نه زه دا وینډو دا انتخاب کول لږ مشکل ښه انتخاب کې دغه ټیک مارک همیشه یعنی انتخاب دی هلته وګوره دې معنا لري چې کویک سلیکشن دا اوس وال سلیکټ کېږي
او دا اوس وینډو سلیکټ کیږي. صحیح شو. دا چې کله وشو زه راځم د دې وینډو سیټینګ ته ځم. نو ته میرا دا وینډو چې کوم ده د دې وینډو سایز د دې وینډو سټایل دا ماته لږ چینج کا. او ته میرا دا وینډو ماته داسې سټایل کې راوله او سایز چې کوم دی که نه به دا 50 کا چې صرف پوه شي تاسو خو 50 مې که وګوره ډېر روبانه روشندانه غوندې شکل شو که نه. زه ورته یم نو دا خو دا هم روشندان دی دا هم روشندان دی نو په دې هم کلیک ولګه ولاړ شه هلته جوړېږه که نه. زه به وځم ده به دا سټایلونه منونه به بیا ورکوم. زه ورته یم دنه دا جوړه که نو چې دنه دا جوړه دا ختمه که هغه راوخله دلته یې ولګو. دا هم خو مشکل کار دی چې دا یو ختمو او دا ورته لګو. ورته یم به دغه وینډو سره دا وینډو دغه وینډو نه دا هم جوړه که او هغه هم جوړ که. نو اول به دا به راوالې دا یو انجکشن دی که نه او یو سرنج دی که نه دا ګوره دواړه یې درکړي ته ښکاري درته صحیح ده. دا هغه انجکشن به راوخلو صحیح شو او دنه به داسې شی کړو دا به راوخلو صحیح شو. چې کله دا راواخیستل او بیا به دا سرنج دی که څه شی دی یو د سوري دا انجکشن دی هغه سرنج دی مثال صحیح ده انجکټ به کړو. اوس دا خو دې راواخیستل که نه ستنه دې ډکه کړله اوس دا راوخله اوس دا ستنه چاته کې زه ورته م یو ستنه دته وکړه صحیح شو. چې دې ستنه وکړه دنه هم دا جوړ شو صحیح شو. ته مې یو ستنه دته م وکړه صحیح شو سمبل دا راوخله یو ستنه دته م وکړه یو ځلې به دغه صرف دا هغه دی چې هر ځلې بیا کلیک کړه که نه. خو بیا هم دا دونه استعمال دی چې یو وینډو به موږ یو شکل به د هغې ته ورته کوو که نه. پوه شولئ مشکل خو به نه وي دې دواړو باندې پوه شو. دا اول ګورې دا ضروري ده ښه. زه ورته یم یاره دا وینډو راواخله دا وینډو خو ته داسې ورګه داسې کوو چې د ډور مې راواخیستل که نه ډور او دا راځم د ډور نه وینډو جوړېږي که نه داسې به وکړو نه دا نه کېږي. هغه همغه خصوصیات په همغه خصوصیات باندې چینج کېږي. نو صحیح شو ته به بل ډور دې سره مشابه کړې که نه وینډو نه څنګه ډور جوړی وای صحیح ده یا ډور نه څنګه وینډو جوړی دا داسې نه کېږي ښه. پوه شولې په دې باندې مشکل خو به نه وي. وینډو ټو وینډو ډور ټو ډور بیم ټو بیم سلاب ټو سلاب صحیح ده داسې کېږي. ښه دلته بل کمانډ دی ما سره ګایډ لاین. ګایډ لاین تا ته ګایډ درکوي درته صحیح ده که نه یعنې رهنمایي در سره کوي. ګوره زه دلته راشم وال ته وال مې ته کلیک ولګول زه ته میرا دا وال سنګل وال که راته خو دا راته بلکل داسې سیده راته راکړه. دا دا ډاټ ډاټ وګوره دا ډاټ ډاټ چې راغلی لکه ده کې ارتو بټن نشته همدا ارتو ده ښه. دا ډاټ ډاټ وګوره ډاټ ډاټ یا په مطلب په زاویه دې پکار دی دا وګوره په زاویه لکه مایل چې ورته کم یو ډاینګل چې ورته کم یو یا مطلب په ایکسس دې پکار دی دا ایکسس صحیح شو که نه. حضرت ته دا خدا صحیح شو دا دلته داسې شو دلته داسې شو که نه. ورته دا وال ماته په انګل باندې راکړه څونه وال پکار دی ورته یو متر وال راکړه سل ورکړه په څونه انګل کې پکار دی کیبورډ کې ټیپ بټن وه ټیپ وګوره ټیپ دې چې کله ووال لاندې څه لیکلي 0 درجه راکړه نه نو زه ورته ورکړه ته 45 کې پکار دی 45 کې راکړی شي. ښه زه دا خو دلته خبره کې دننه خبره راغله ګایډ لاین څه کار کوي. ګایډ لاین خو مو کتل دا ډاټ ډاټ راغلی دی که نه که تاسو دا ټیک مارک آف کوئ نو اوس ډاټ ډاټ نشته. اوس دا په یو قانون سره هم سیده نه راځي سیده راځي خو ډېر په مشکل سره به ودرېږي ورته صحیح شو. ګورې به او چې ګایډ لاین وي که نه به ډایرکټ دی وګوره ډایرکټ ګایډ لاین پوه شولئ مشکل خو نشته. دا د چا کارو دا د ګایډ لاین کارو. ال یې شارټ کټ دی ښه شارټ کټ یې څه شی دی ال وګوره ال سره آن آف شو ال ووهه واپس به آن شي شارټ کټ یې ال دی. دلته راځو په دې کې یو څو کمانډ نور دي که نه ریلیټیو ډایرکټر او دا کریټ ګایډ لاین سیګمنټ. زه وایم که نه چې داسې کار وکړه چې ما ته مطلب دا وال څه دی وال که نه ما ته زه یو ګایډ لاین ځان ته ډرا کوم زه زه غواړم چې دیز نه وال ډرا کړم دیز نه که نه د دیز نه وال ډرا کې تا څه پته لګي دا دې نه دیز پورې څونه فاصله لري. داسې خو نه کوو چې دلته مې وال پکار نه دی خو دیز نه د دیز پورې مې وال پکار دی. نو ته به راځي اول بل ته لاندې وال ډرا کوې بیا هغه نه پس به هغه ډرا کوې نو د دیز کې د اندازه اوس ما ته پته نشته خو زه وایم که نه چې ما ته دا پته په 1 متر کې دیز نه وال ډرا کړه 1 متر کې نو 1 متر کې به ته اول داسې وال ډرا کوې او بیا به راځي 1 متر به ورکوې بیا به نه زه ته دا وال مې پکار نه دی زه ته ډایرکټ دیز کې ما داسې سیده وال ډرا کړه په 1 متر کې خو د دې وال نه په فاصله کې 1 متر کې نو دلته به راشي دا ګایډ به راواخلي دا وګوره کریټ ګایډ لاین دلته به کلیک ولګې چې دې کلیک ولګول دلته ورته 1 متر ورکړه څونه ورته ورکړه 1 متر ورکړه چې کله 1 متر ورکړه وګوره ګایډ لاین راغی که نه
راغې نو بیا په دې ځای باندې کلیک ولګوه وال که دې خوا ډرا کوې که فیس یې دې خوا راولي بیا تا پورې ده صحیح ده چې کله وال ډرا شو ګایډ لاین په خپله لرې کېږي نو ولې ګایډ لاین لرې شو پوه نه شوئ صحیح ده که نه نو دا د لپاره یوز کېږي ښه بل مثال درکړم که پوه شوئ پرې په ګایډ لاین کې بل دی مین ګایډ لاین او دا دا یو ریمو آل ګایډ لاین که داسې ګایډ لاین ته جوړې کړې که نه داسې ډېرې ګایډ لاین یې جوړې کړي نو که غواړې ختمې کړي نو ریمو آل ګایډ لاین کلیک ولګوه دا ختموي صحیح ده دغه ګایډ لاین چې کوم دی دا به ورته زه صحیح معنا سره ورته وکړم صحیح ده اوس مې داسې پوینټ نه کم کمانډ داسې نه اوس به راته یاد وي کم پوینټ اخوا دې خوا نه شي صحیح به درته معنا سره وکړم دا ته ښکاري دا یو کمانډونه صحیح شو راځو دې خوا دلته وګورئ بل ما سره څه شی دی سپیشل سنیپ سپیشل سنیپ کې دلته ګورئ سنیپ خو پېژنئ که نه اټوکیټ کې او ایس چې کوم دی او ایس ګوره ډېر زیاته پیدا لري پیدا څه شی ده ګوره وال راواغېستل که نه ته ګوره دلته چې دا کم کلیک لګېږي صحیح ده که نه دلته دا کلیک شو یا مطلب دې ځای کې که نه د ځو ته مې داسې کار وکړه که نه چې ما دلته وال ډرا که سوري یار دا وال راته لږ سیده ډرا که وال مې راواغېستل وال ډرا که دا ان که چې وال سیده ډرا شي زه ته مې څه کار وکړه د دې دا وال ماته دا ماته مرکز ښیي سنټر پوینټ ښیي یعنې دا وال که 10 متر که 6 متر کار سو نه هاف یې درته ښیي یعنې میډ پوینټ ښیي او د سټارټ پوینټ ښیي د اینډ پوینټ ښیي زه ته دا وال ته ماته هاف مه ښیي د دې وال ماته او یو برخه دوه برخه درېیمه برخه یې راته وښیه څومره برخه یې راته وښیه په اټوکیټ کې یو کمانډ دی ډیوایډ کمانډ یا میجر کمانډ صحیح ده دلته به راشي دلته چې کله راغلی ګوره دا سنیپینګ ته اول لرې کړي که نه چې سنیپینګ لرې کړي دا ته خو اول بیخي ښیي نه دلته وګوره نه ښیي درته دا خو ښیي درته دا لکه دا خو سټارټ ایونټ دی دا منځنۍ نقطه ښکاري نه ښکاري ګوره په دې کلیک ولګوه منځنۍ نقطه راغلله بیا په دې کې څه شوی دا ورته ما هاف کلیک کړی دی که هر څومره والي خو هاف که 20 متره که 10 متره که 1 متر هاف مې مطلب نیمه که زه ورته ډیویژن وکړم ډیویژن څه مطلب 15 باندې دا ورته منځي شي دا به هر 15 باندې په 100 باندې راغی هر 15 برخه دا لاین چې کوم دی که هر څو نه دا ماته په 15 باندې څه شي کا ډیویژن کا تقسیم کا یعنی ډیوایډ کا نو دا 15 دي زه ته دا په 3 کا په 10 کا په 6 کا څنګه کېږي درته طریقه خیمه یا ورته په پرسنټ باندې یا دا لاین چې کوم دی په هر 0.0% کې دا ور 0% ته خود لري لکه دا شلم برخه ده د دې ټول دی شلمه برخه ده بیا شل همغه سل برابرېږي بیا وایي ډسټنس دا لاین چې هر څومره دی که نه خو تا ته ما وایي په 100 مترو کې څونه دی زر لیکلی که نه یعنې په 1 متر ډسټنس کې مې درکړی 1 متر وګوره یو نه دي پورې 1 متر او دا ولې کم دی د پکار دا هم 1 متر و که نه خو چې دا تا سره 3 متر او 10 سانتي دی نو یو متر درکړه نو 10 سانتي نه دا خو 1 متر نشي درکولی بس هغه ته اخر کې باقي درکوي دنه دا به دا اضافه شو تا ورته چې دا لاین ماته په 1 متر کې راکړه او 3 متر او 10 سانتي دی نو دې نه وګوره د دې سټارټ نه دې پورې 1 متر دا 2 متر دا 3 متر او دا 10 سانتي به اضافه واخله او که ته ډیوایډ کلیک کې که نه او بیا ورته 3 کلیک کې نو بیا به دا ورته 1 متر او 10 کې درکوي درته په 3 د ډیوایډ کې 1 متر او 10 درکوي درته بیا پوه شولئ دنه پس چې کوم دی دا خو دا و که نه 0.5% او 15 او څونه زرو که نه زه ته په خپل خوښه ورکوم دلته راشي څه لیکلي سیټ سپیشل سنیپ ویلیو ډسټنس نه ډیویژن 15 2 کلیکه 3 کلیکه 10 کلیکه چې په څو باندې تاسو ته ریکوایرمنټ دي په څو باندې ته غواړئ دا تقسیم کړي بیل کې پرسنټ 100% باندې غواړئ 80% 100% 100% ډسټنس څه شی دی سل دی که نه هلته خو هغې زر خو دله په ملي کې ښیي که نه یعنې مطلب هلته زر مطلب 1 متر صحیح شو زر ملي 1 متر صحیح ده یعنې سل مطلب 1 متر دې کې ورکولی شئ پوه شولئ ورکړمه که بس پوه شولئ چینج کې هلته زه ورته راشه دا مې ورته څه شی کړم دلته داسې یو ورکړې بس نه یو بیا ښیي زه رالم دا مې ورته ستاسو په مخامخو ته څو ورکړه دلته مې ورته 10 ورکړه څو مې ورته ورکړه 10 د ورنږدې شه سم بیروبار شو پې دلته نو دا ولې هله بیروبار خو نه راځي په کار راځي راشي نو ته دلته وګوره تا څه شی انتخاب کړی دی تا ډسټنس انتخاب کړی ډیویژن انتخاب کا نو اوس ورته وګوره دلته وګوره هماغه چیز به انتخابی که نه پوه شولئ مشکل خو نشته
خدام شو along entire element صحیح ده او between intersection point او spatial snap خدیجی پورم کارو که دا دوه کمانډ من سبا درته وکم او نن دونه کار بس ده صحیح ده دا کمانډونه